دوی تماسه ویلي خپل پردي مې په قلار نه پرېږدي. نو دې خلکو ته به زه دا ویل غواړم چې د الله د رضا دپاره د زما نه ګوتې واړوئ، ځکه چې ستاسو په کور کې به خپله خور موري، سبا ورځې به هغه هم دقه شان شرمېږي لکه څنګه چې تاسو ما سره کوئ. پخوا خو به په آخرت وته، نن سبا خو په دنیا وځي. نورا احساس کوئی دن شوی دا یا واده شوی دا، سلامونه او احترامات. زمانم نورا احساس ته د سوات سیمې سره تعلق ساتم. اوس د 12م ټولګي زده کوونکې یم. تیر داسې 2 کاله کېږي چې ما شاعري شروع کړې ده. نو هغه شاعري زه دونه ذلیله کړم چې زما په ژوند کې خو مخکې نه دا مسلې وې، کله نه چې زه پیدا شوې یم ما دونه سختې تېرې کړې، خو ما چېرته هار نه دی منلی. کله چې ما شاعري شروع کړه نو ما وې زما ته یو نوی ژوند میلاو شو که نه، ځکه زه د هغه سختو نه راووتم چې زه بلکل په ځان باندې به نه پوهېدم. خلکو خو زه لیونی کړې وم، خلکو به وې دا لیونی ده، خو بس دغه 2 خبرو به زه ژوندی ساتلم چې ما به وې په نن پسې سبا شته او په سخته پسې راحته شته. نو هغه نظر ووتم، ما به زه په مځکه باندې ملاسته وم، بېهوشه د ځان نه به خبر نه وم. بس ځان به مې دومره وهلی و چې په هېڅ په نه پوهېدم. سر به مې هم سم وهلی و، خپل لاس پې ټول به مې ځان سم و. نو بس د هغې حالات نه زه راووتم. ما ته دماغو ګولۍ لیکلې، دماغو ډاکټر له به یې زه بوتلم. ما هغه حالات نه زه راووتم. ما وې زما زندګي به ښه شي، خو هغه ما ته پته نه وه چې زما زندگی به ما سره کمی لبې نه کوي، ما به کم حد ته نه رسوي. او کله نه چې بیا هغه کس ما پسې ونښتو، ما پسې روسټینګ شروع کړو، ما پسې خلکو خبرې شروع کړې. نو زه خو اوله ومه پوهه نه ومه، قمقله ومه. نو ما به دغه ما ته ګوټه شاعري کوله، ما ته به ښه شاعرانو به ما ته دغه واه کول. چا به چېرته ما ته داسې نه وي چې بچې دا شعر مه وایه، په دې به ته سبا ورځې ذلیله کېږي. خو هر چا به زما مذاق وړاوه، زه به پوه نه وم، زه به هم قمقله وم، زه به ورته خوشحالېدم دې خبرو ته. خو چې کله نه زه پوه شوم چې دا مطلب دې خلکو د لاسه زه داسې بدنامېږم که نه، چې اول دو ما ته دا خونه نه وه ښولي چې بچی مه کوه داسې دا شعر مه وایه، خو زما نه به یې بار اورېدو. نو بیا هغه کس چې ما پسې روسټینګ شروع کړو، زه یې دونه حد ته راورسولم چې زه یې په ثابت پښتونخوا کې په شرمونو وشرمولم. هر سړی اوس ما ته هغه کنځل کوي، هغه شعر راته یادوي، که په لاره باندې راځم او که هر ځای کې یم، که کمنټ کې هر څه کې راته هغه خبره په نوڼۍ باندې ږدي هغه شعر. بیا یې په ما باندې کیس وکړو، زه FIA ته لاړم، FIA والا زه ونیولم. نو هغه ورځ هم ډېره زیاته خفه وم. ما وې بس ما هر ومنو، لکه ما وې زه دونه حد ته راورسېدم چې اوس په FIA والا ما نیسي. بس د هغې نه چې راازاده شوم نو هغه ورځ هم بیا سم لیونی کېدم. ما خپل ټول ویډیوز، ما خپل پیجونه، خپل هر سره ما ختم کړل، ما بالکل هار ومنو. خو بس بیا راله هغه حوصله مې بیا شروع کړه، بیا مې خپل پیجونه او دا جوړ کړل. خو لکه زه حیرانه یم چې ما دې خلکو ته څه ویلي دي. آخر ما خو چا سره څه بد هم نه دي کړي، نه مې د چا بده خوښه کړې ده چې دا پښتانه ما پسې لګیا دي. زما اکثر د دې پښتنو نه دونه یېر وشي، زه سمه ویرېږم، ویم دا لا څنګه خلک دی. دې مخکې ورځو کې پکې زه کډنیپ شوم، نو ما خبره په سوشل میډیا باندې ونه کړه. اوس یې ځکه کومه چې لکه آخر زما نه ولې نه قلارېږئ، ما تاسو ته څه ویلي دي. زه خو خپله که شاعري کوم، که ځان له ټیک ټاک جوړوم، که هر څه کوم. دوبۍ ته چې لاړم نو دومره نیوز را پسې رالل، چا څه وی او چا څه وی. نو زه چې اکثر دا خبرې واورم او دا ګورم نو زما د ځان نه سمه یره پیدا شي چې لکه ما کې آخر داسې څه چللی چې ما پسې دا خلک لګیا دي. هیومن رایټس کې زه شوم، ما پکې ګولډ میډل واخیستو. نو په هغې باندې هم بېګا دومره پوسټونه شیر شو چې زه حق حیرانه وم
چې اخر ما نه څه داسې ګناه شوې ده چې دا خلک ما نه قلاریږي. زما هغه شعر دی وایي ستا غمونه مې اوزګاره نه پرېږدي، ستا غمونه مې اوزګاره نه پرېږدي، ما د ژوند په یوه لاره نه پرېږدي. زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي، زه حیرانه یم دوی ته ما څه ویلي، خپل پردي مې په قلاره نه پرېږدي. نو دې خلکو ته به زه دا ویل غواړم چې د الله د رضا دپاره د زما نه ګوتې واړوئ، ځکه چې ستاسو په کور کې به خپله خور موري، سبا ورځې به هغه هم دقه شان شرمېږي لکه څنګه چې تاسو ما سره کوئ. پخوا خو به په آخرت وته، نن سبا خو په دنیا وځي. او زه چې دوبۍ ته لاړم نو دونه فضول خبرې ما پسې شروع شوې، نو خلک خو خپل فیملی والا نشي شو کولی، په ویډیو کې خو خپل فیملی والا نشي راویستی. نو تاسو ولې نه پوهېږئ؟ زه به په خپله هم راځم، زه به هغه هم د ځان سره شو کوم. لکه تاسو ته اخر مسله څه ده چې څه نه خبر نه یې که نه، نو دا فضول خبرې مه کوئ. او خاص کر د سوشل میډیا د پیجونو والا ته وایم، د چینلو والا ته وایم چې د خدای دپاره د چا په ذات ته ګوته مه نیسئ چې د څه نه خبر نه یې که نه، دا خبرې په چا پسې مه کوئ. او الله خو هر څه ویني، زما تپوس به درنه خدای کوي. او بله دا خبره چې وصال خان زمانه ویډیو کړې وه، هغه لایو کې مونږ لګیا وو، نو هغه ما ته وی تا ته څه خورې چې ته داسې ښکلې شاعري کوې که نه. نو ما په بل ځای کې دا خبره کړې وه چې زما زه سټینګز کم او چاکلیټ خورم، نو هغه خبره هغو راغستې ده او د هغې سره ایډیټ کړې ده. نو لکه د دې نه څه جوړېږي، آخر تاسو ترې جوړوئ څه؟ هغه خبره هم تاسو ایډیټ کړه. تاسو زما هر یو پوسټ ته، هر یو ویډیو ته داسې تیار ناست یې چې زما کله هم ویډیو راشي یا زما پوسټ وشي نو ټول پې هغه تبصرې شروع کوي که نه. پته نشته چې تاسو کم داسې مولیان یې، مولیان رالی چې بل پسې داسې خبرې کوئ. اول پر خپل ګریوان کې سوچ کوئ چې دا مونږ څه وایو، چې څه نه خبر نه یې که نه، نو دا قصې مه کوئ. زما په ژوند کې د ټولو نه د خفګان ورځ هغه وه چې کله اف آی ای والا زه ونیولم او زه بیا راووتم، نو هغه ماښام ټایم و او زه ورځ دوه زه دقه شان په سوچ کې داسې ناسته وم، زما بالکل ذهن کار پرېښودی و چې لکه ما سره دا څه وشو، او زما دقه شان مسلسل د سترګو نه اوښکې تلې. او بل دا چې ما خو دونه وخت تیر کو، زما د ښه خلکو سره م واسطه راله، د بدو خلکو سره م واسطه راله، خو ما بس دونه سبق حاصل کو چې خپل ځان کامیاب کړئ. زه هغه پښتنو پیغلو ته وایم چې کله ستاسو زړه او ستاسو ذهن صفایي که نه، که تاسو هر څومره هر څه کوئ که نه، خو څوک تاسو ته ګوته نشي نیولی. چې تاسو په خپل ضمیر تاسو نه ملامته کوئ په هغه خبره، نو تاسو خپل ځان کامیاب کړئ، خپل ځان وپېژنئ، د چا په تمه باندې مه ځئ. نن سبا هر سړی به درته وایي چې زه به دله دا وکم هغه وکم، خو په دغه خبرو پسې مه ځئ. خپل ځان وپېژنئ، خپل ځان کامیاب کړئ. او زما هغه شعر دی وایي وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، وخته زه به یې بیا پرېږدمه قسم دی، په لستوڼي کې پټ مار راوښایه. نو نن سبا خلک به در سره په ظاهره باندې یو شاني خاندي، خوشحالیږي به درته، او شاته در پسې دومره خبرې وکړي که نه چې تاسو سوچ هم نشئ کولی. خو دغه پښتنو پیغلو ته به دا ویل غواړم چې خپل راز وساتئ. نن سبانۍ زمانه کې چا سره هم مه شیر کوئ، الو به تاسو کامیاب یئ. دنیا خلک دي دا پوښتنه کوي وایي نورا احساس کویدن شوې ده یا واده شوې ده. نو نه زما کویدن شوې ده، نه زه واده شوې یم، او نه زما لایف پارټنر داسې څه سوچ شته. نو دې خبرو ته ما لا سوچ نه دی کړی، نو تاسو ولې دې خبرو ته سوچ کوئ؟ زه خپله زندګي ځان له تېرول غواړم. ما دا شته سختي لږې ولیدې چې بیا به زه وروسته هغه سختو ته جاړم. نو بخښنه به درنه غواړم د دې خبرې، خو زما په پرسنل لایف کې تاسو کار مه ساتئ. او اکثر تاسو ما نه دا پوښتنه کوئ چې دا واچ دې څنګه راغی، آیفون دې څنګه رالو، او دا ډریس ته کم طرفه رالل. نو ظاهره ده چې مور پلار به راله اخلي. نو تاسو دا خبرې ولې کوئ چې د نورا سره واچ کم طرفه رالو او آیفون ور سره کم طرفه رالو؟
نو دا خو ظاهره خبره د مور پلار خلکو لکای نن سبا خو څوک چاله د روپۍ ښېګړم نه کوي نو تاسو طلا د آیفون ته مې کوئ او نورا احساس چې سټارټ د کم وخت نه اغستی دی د هغې مقصد څه دی نو ظاهره ده چې د هغې د ټولې دنیا د خلکو نه زړه تور شو خپل ځان یو منزل ته رسول غواړي نو انشاءالله الله پاک به مې ضرور رسوي او عزت او ذلت الله ورکوي انسانان به څه وي چې بل انسان له به عزت ورکړي او زه غریبانانو مدد کول غواړم دغه هیومن رایټس اکټیویټي مې دي دغه به کوم انشاءالله او د دې سیله به الله پاک یو ځل ضرور مالا کوي او بله دا خبره چې هغه علي په نوم باندې یو وایس کالو نو تاسو هغه وګورئ هغه یوټیوب کې د کم وخت نه پروت دی نو هغه وایس زما نه دی ولې تاسو زما اواز نه پیژنئ چې هر یو کس ما ته سینډ کوي چې نورا دا ستا وایس دی دا وایس زما نه دی او بله دا چې زما یو تصویر شیر شوی او بالکل هغه تصویر زما دی نو په دې کې څه وشو دا خو څه دونه غټه خبره نه ده زما تصویر تاسو ولیدو یا ونه لیدو تاسو د ښار مونږ د غره خلک یو تاسو د ښار مونږ د غره خلک یو ساده باده یو پښتانه خلک یو هغو ته سپک ښکارو چې سپک وي پخپله هغو ته سپک ښکارو چې سپک وي پخپله درنو دپاره مونږ درانه خلک یو چې د خپل حق پوښتنه نشو کوی چې د خپل حق پوښتنه نشو کوی داسې ښکاریږي چې مونږ مړه خلک یو د هیڅ چا شراکت نه منو د هیڅ چا شراکت نه منو د خپل اختیار او د خپل زړه خلک یو اے د کابل جانان راشه کنه اے د کابل جانان راشه کنه مونږ د سوات خواږه خلک یو نورا احساس شکر پدې کوما نورا احساس شکر پدې کوما مسلمانان یو د مانځه خلک یو د زړه له درد قصه بیخي ګرانه ده د زړه له درد قصه بیخي ګرانه ده بغیر لتانه زندگی ګرانه ده پدې غمجن غمجن ماحول کې خدایا پدې غمجن ماحول کې خدایا څنګه براشي خوشحالي ګرانه ده دا ځینې خلک وي د ځانه خواږه دا ځینې خلک وي د ځانه خواږه د ځینو خلکو جدایي ګرانه ده ستا محبت نه به زړه صبر کړمه ستا محبت نه به زړه صبر کړمه خو پرېښودل دې سمدستي ګرانه ده زما په سترګو شاعري مه کوه زما پسترګو شاعري مکوا زما پسترګو شاعري ګرانه ده احساس لرم ویم خپنه شي څوک احساس لرم ویم خپنه شي څوک خو زړه ساتل د هر سړي ګرانه ده